بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درس کې موږ د الفابet درس ویل او د هغې آوازونه. په نننی درس کې د الفابet معنا وایو. که چیرې مو تاسو مخکینی درس ویلی وي په ده باندې به ډیر په اسانه پوه شئ. موږ په دې درس کې دا وایو چې A څه معنا ورکوي، B څه معنا ورکوي، په ده باندې خبرې کوو. اوس راځو A ته. A د الف ان आवाज ورکوي، لکه احمد. احمد الف سره شروع کیږي، احمد ترنه جوړ شو، احمد دلته A لیکل کیږي. همداسې اشرف، اسرار، همداسې اسماعیل د اول سر کې A راځي. او همداسې عبدالستار، عبدالغفار، عبدالغفور په ده باندې هم A راځي. لکه علي، علي دا هم A سره شروع کیږي، باید چې A ور باندې مخکینی توری باید چې A وي. علي. B دا د B آواز ورکوي. که چیرې B توری د T څخه مخکې راشي او د M څخه وروسته راشي، دا B توری چې ده نه تلفظ کیږي، یعنی سایلنټ د غږ نه لري، چوپ پاتې کیږي. اوس راځو بوک. بوک معنا کتاب. کم، کم ګومنځه، کم ګومنځه. دلته بی سایلنټ دی، د ام څخه وروسته راغلی، کم ګومنځه. بټ، بټ خرز. دلته د ټي څخه مخکې بی راغی، دلته بیا هم سایلنټ د غږ نه لري. سی، سی توری دا د سین او کا په آواز ورکوي. که څخه وروسته د درې واړو نه هر یو چې راغی، بیا سی توری سین آواز ورکوي، بغیر د ده نه کا په آواز ورکوي. آی، ای، وای. دغه درې توري چې مخې ته راغی سین آواز ورکوي، بغیر د ده نه کا په آواز ورکوي. کوک، کوک آشپز. کار، کار موټر. موږ مخکې ویلې. سیټي، سیټي قار. سنټر، سنټر مرکز. موږ دا سی توری مویل. اوس راځو ډي توری ته. ډي دا د دال او ډال آواز ورکوي. کله چې د ډي څخه وروسته جی یا جای راشي، جی یا جای دا دواړو نه هر یو چې راغی، بیا ډي توری نه تلفظ کیږي. لکه اگزامپل. اگزامپل په انګلیش کې اگزامپل مثال ته وایي. اگزامپل ډور، ډور دروازه. اجکټیو، اجکټیو معنا صفت، اجکټیو. اوس ګوره دلته ډي توری سایلنټ دی، ډي توری سایلنټ شو، اجکټیو صفت. اف توری دا د فی آواز لري، فی، فی آواز لري. لکه فوټ، فوټ پښه، فوټ پښه. فادر، فادر پلار، فادر پلار. جی توری دا د جیم او ګاپ آواز لري. کله چې د ام او ان څخه مخکې راشي، دا جی توری چې ده نه تلفظ کیږي، یعنی غږ نه ورکوي، نه ویل کیږي جی توری. لکه ګرل، ګرل جلی. ګوره فارین، فارین خارجي، فارین خارجي. دلته جی توری سایلنټ دی، دنه وروسته ان توری راغلی، فارین خارجي. ایج توری د هی او ها آواز ورکوي. کله چې د ډبلیو څخه وروسته راشي، دا ایج توری چې ده دا غږ نه ورکوي، دا سایلنټ کیږي، آواز یې بندیږي. لکه وای، وای ولې، وای ولې. دلته ایج توری سایلنټ دی. هم، هم معنا کور، هم کور. جی توری دا د جیم آواز لري. لکه جواد، جواد دا د جیم آواز لري خالی. کی توری دا د کاپ آواز لري. که چیرې د ان څخه مخکې راشي کی توری، د ان څخه مخکې راغی، بیا کی توری چې دا نه تلفظ کیږي، بیا ان توری تلفظ کیږي، کی توری نه تلفظ کیږي. لکه نی، نی زنګون، زنګون ته وایي نی. بلې نالج، نالج علم یا پوهه، نالج علم یا پوهه، دیتا نالج ویل کیږي. ال توری، ال توری ته راځو. ال توری د لام آواز ورکوي. که چیرې د کی توری څخه مخکې راشي، ال توری د کی توری څخه مخکې راشي، د ال توری چې دا نه تلفظ کیږي، نه ویل کیږي. لکه لوک، لوک
کتل look کتل make شو ده دلته کې تورې څخه مخکې ال تورې راغلی که نه دلته ال تورې سایلنټ دی make شدې talk خبرې کول دلته بیا کې تورې څخه مخکې څه شی راغلی ال راغلی talk خبرې کول دلته ال تورې بیا سایلنټ دی talk خبرې کول ام تورې دا د میم آواز لري لکه مون سپوږمۍ من معنا سړی ان تورې دا د نون آواز لري ان تورې څه شی آواز لري نون آواز لري که چیرې ان تورې څخه وروسته راشي نه تلفظ کیږي ان تورې که چیرې د ام تورې څخه وروسته راشي نه تلفظ کیږي یعنی آواز یې سایلنټ کیږي نون معنا غرمه اوس دلته راځو آډم معنا منی یا خزان چې راځي هغه ته آډم ویل کیږي موږ په انګلیش یعنی په امریکایي انګلیش کې که چیرې دا ټي تورې دو واویلو په منځ کې راشي بیا ډي آواز ورکوي یعنی ډي غوندې غږ کوي امریکایي ژبه کې او موږ چې دا ټي ورته وایو لکه واټر یا آټم دا په امریکایي ژبه کې واډر ویل کیږي او آټم پی دا د پی آواز لري که چیرې اس یا ان څخه مخکې راشي دا پی تورې مخکې راشي نه ویل کیږي لکه parents والدین سایکالوجي اوس دلته اس نه مخکې پی تورې راغلی سایکالوجي ارواپوه دا پی تورې سایلنټ دی غږ نه ورکوي کیو تورې دا د قاف آواز ورکوي لکه قرآن قاف او کاف دواړو آواز ورکوي لکه قرآن کویشن سوال قرآن معنا قرآن کویشن سوال آر تورې دا د ری آواز ورکوي لکه رحیم یا ران باران رحیم په خپل رحیم ته ویل اس دا د سین صاد سه آواز ورکوي لکه سیک پوښتنه کول صابر دلته صاد آواز ورکه ثاقب دلته سی آواز ورکم ټي دا د ټي آواز ورکوي که چیرې سی اس څخه مخکې ټي تورې راشي بیا دا ټي تورې چې دا سایلنټ د غږ نه ورکوي ټي تورې دا سره هم کیږي بیا سایلنټ کیږي غږ نه ورکوي لکه ټیچر استاد واچ کتل ټي چې دا نه ویل کیږي واچ کتل یو زبر پیش آواز ورکوي کچيري یو ای د جی څخه وروسته راشي نه ویل کیږي لکه ټانګ ژبه اوس راځو وی دا د واو آواز ورکوي وی تورې څه آواز ورکوي واو ووټ رای اوټ څه دی رای او very زیات ډبلیو څه آواز ورکوي زور آواز ولري کچيري آر تورې د ډبلیو څخه وروسته راشي دا ډبلیو تورې چې دا سایلنټ کیږي غږ نه ورکوي لکه وحید رایټ لیکل معنا لیکل ایکس دا د ایکس آواز لري ایکس تورې څه آواز لري ایکس آواز لري لکه باکس ته ویل کیږي باکس یا صندوق باکس او example مثال معنا مثال دلته اگز آواز ورکوي البته وای دا د ی آواز ورکوي وای تورې دا د څه آواز ورکوي ی آواز ورکوي وای تورې لکه یانګ معنا ځوان زد دا د زی زاد زال زوی آواز لري لکه زبرا زنګلی خر زیرو سپر زیرو چې ته وایي سپر ته وایي په انګلیش کې زو باغې واش ته ویل کېږي دا وه زموږ نننی درس تر راتلونکي درس پورې په الله مو سپارم السلام علیکم